او په خپل وزر سره د غزمکه وواله او د دینه د زمزم اوبه جاري شوې. بعضې علماو لیکلي دي دا د سیدنا اسماعیل علیه السلام په لته باندې د لغته وواله د ډېر لوږې د وجې نه هغې سره دا اوبه را روانې شوې. لیکن صحیح قول دا دی روایاتو کې راځي چې نه دا پرو د جبریل علیه السلام هغې سره اوبه راووتې او د زمزم دا چینه روانه شوه. دا ورته زر زر ولګېدله او واړه واړه دیوالونه غوندې جوړ کړل چې دا اوبه دلته راګیرې کړي چې ضایع نه شي. نبی پاک علیه السلام فرمایي الله تعالی دې زموږ په مور باندې رحم وکړي. که چېرته دې دا اوبه پرېښودې وې دې نه به یو نهر بهیدونکی جوړ شوی وي ټول دنیا کې به ګرځېدلی وي. لیکن دې بندې کړي الله تعالی هم به قضې کې بندې پرېښودې دې په دې باندې ګزاره کوله. زمزم اوبه دا یو خاص او پاکې اوبه دي. په احادیثو کې ډېر زیات فضایل راغلي دي. یو خو دې کې شفا ده چې کوم مرض درکې وي او نیت وکړي چې الله دا مرض ته شفا نصیب کړي او ویس کې الله به شفا درکوي. واحد اوبه د زمزم دي چې د خوراک په ځای باندې هم کار کوي. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ یو میاشت په حرم کې دیره او یو میاشت فقط د زمزم اوبه څښلې یو بل څه خوراک یې نه و کړی. بدن یې ورسره ښه شوی و کمزوری شوی نه و. حدیث کې راځي دا خوراک هم دی دې کې برکت هم دی او کوم نیت سره چې اوس کې هغه حاجت به دې پوره کېږي. او مستحب دا دی چې کله ته اوبه وڅښې نو لږ په سر هم واچې لږ په مخ واچې په بدن یې واچې. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ به چې کله دا اوبه څښلې نو دا دعا به یې کوله چې اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. دا دعا مې یاد کړئ خامخا حاجیان راځي عمرې نه خلک راځي اوبه در باندې څکي نو دا دعا وایي ځان سره. دلته د یو مسلم ځان سره یاده کوي زمونږ په دې پښتنو کې او تقریبا دا مسله به عرضي کې وي چې حج نه څوک راشي د عمرې نه څوک راشي نو اوبه ورسره اکثره لږې وي او میلمانه ډېر راځي نو هغه اوبه هغه خلکو ته نه پوره کېږي. نو بیا پکې د کور والا داسې کوي چې لږې د زمزم اوبه کړي او لږې ورسره نورې اوبه کړي. نو اول دا مسله داسې کول جایز دي یا نه دي جایز یا دې سره دا اوبه ضایع کېږي خو نه. نو محققین علماو دا مسله لیکلې ده او د دې اثبات د یو حدیث نه کړی دی. څه مسلمانان نوي مسلمانانو راغلي د ډېرې لرې علاقې نه چې بیا واپس تل نبی پاک علیه السلام سره مختلفې خبرې وکړي. یو د اوبو مطالبه یې ترېنه وکړه چې څه اوبه راکړه. نبی پاک علیه السلام اوبه ورکړي. بیا هغوی وفرمایله چې زمونږ ځای خو ډېر لرې دی او ګرمي ده د اوبو وچېږي مونږ دې سره څه وکړو. نبي پاک علیه السلام ورته وفرمایل چې دې لوښي کې اوبه کمیږي نورې پکې اچوئ دې کې به نور هم برکت راځي. نو پکار ده چې یو کولر یا هر څه چې کوم اوبه دې زمزم راوړي هغه په هغې کې واچوه بقایي ډکه د عام اوبو نه الله تعالی پکې هغه برکت واچوي او الله تعالی پکې هغه فایده در نصیب کړي کومه فایده چې په هغې کې وه هغه برکتي اوبه دي انشاءالله په دې کې به برکت راځي.